د ازموینو ملي ادارې رئیس شیخ عبدالباقي حقانی د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویلي چې تیر کال د دغې ادارې له لوري د بېلابېلو وزارتونو اړوند 80 سترې وړې ازموینې اخیستل شوي چې ټول ټال پکې 219,961 کسانو برخه اخیستې وه. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له ګاونډیو هیوادونو راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې کمیټې په نوبتي ناسته کې له بهره راستنېدونکو هیوادوالو ته د کارموندنې لړۍ پر چټکتیا خبرې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شانګهای همکاریو سازمان غړي هیوادونه له نشهیي توکو او ترهګرۍ څخه د پاک او یو خپلواک بې پرې او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. د سرحدي پولیسو قومندانۍ ویاند عبدالله فاروقي وایي د خوست غلام خان بندرلار له 2 اونۍ بندېدو وروسته نن چهارشنبه د 15 ورځو لپاره د بارولونکو موټرو پر مخ خلاصه شوه. د تیرې یکشنبې په ورځ د سوریې سویل سویدا ولایت کې د دروزي وسلوالو ځواکونو او کلیوال میشتو قبایلو ترمنځ سختې جګړې پیل شوې چې تر دا مهاله پکې له 200 ډېر کسان وژل شوي او زرګونه نورو خپلې سیمې پرېښې دي. ملګرو ملتونو د غزې د روانې لوږې په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د اسرایلي رژیم له لوري د خوراکي توکو د بندیز له امله چې څو میاشتې دوام وکړ د غزې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه 2 برابره ډېره شوې. او وروستی خبر دا چې امریکا او اروپا هوکړه کړې چې ایران باید د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې د اټومي پروګرام پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي که نه نو د بندیزونو بیا فعالېدو میکانیزم به بیرته فعال کړي.